جوړو ته ناست به ژړا پسې راځي اورې ماشومانو ته چې ګورم خو چې ژړا ورته راځي چې یا وږي یا تږي یا ناجوړی زه څه وکړم بسم الله الرحمن الرحیم. په شروع په نامه در جلال چې خاص او ډېر بخښونکی مهربانه دی د پروګرام پشتو پوائنٹ سره ستاسو د خوږ درمل ګرته رحمان ستاسو په دروند خدمت کې حاضر یم. خپرونه د همیش په شان 19 ښېګړه دا وغجي ډېرو عزتمندو درنو پوښتنو په باجوړ کې وزي له باجوړ کې بیا ارنګ کلی دی ارنګې هلته راغلي جي تاسو به ښکار جي دا دوه معذوره یو کاکاجي دی جي 80 کلن دی او په کټ پروت دی جي ډېر وخت نه راسي پرونه به کوو آغاز کوم د کاکاجي نه کوم چې په کټ کې راسه پروت دی جي په سترګو ړوند هم دی د نن یې خپرونه کوم چې څومره درد نه تېرېږي جي د څومره دک نه تېرېږي. السلام علیکم کاکاجي. السلام علیکم. کاکاجي څنګه یې طبیعت ښه دی ټیک ټاک یې؟ والله خو یې مقاضه که نه نور یې مېرمنې غږ کسې کاکاجي دا راته ووایه څو مودې نه راسې په کټ پروت دی؟ څو مودې نه راسې په کټ پروت دی؟ زما دا 2 کاله وشو. پېژې دواړه کار نه کوي کاکاجي؟ مې کار راغی کوي یا نه کوي په سترګو نه یې نه او نو دا به د مخکې دا 3 میاشتې کېږي دې ور مخې ته راووتلم د سهار لمونځ مې وکړ او غرمه ولګېده او یو د دې بلې خوا ته رسې کېناستم غرمو ته غرض مې دا چې واړه چای پخوي دوی به دا چای پخوي او زه به د غرمه تود شم او ځان له به خپل تعلیم وکړم چې راپاڅېدم ما اوس پاڅم چې راپاڅېدم یو چا ګزارله مې داسې ونیوم په ولاړې په دقه ورمخې ته په دې ځمکه یې ویشتم اوس دا چاج دا یو او داسې دا وطن په دې کې دړ کېږي او دا یو بل ځان ته رانګولی او دګانې څه ماتانه کوي یو پروت یم. تا راته ووایه کاکاجي بال بچ شته څو بچنګې دي دي؟ والله اووه خو تلي دي نه ته په دې کور کې یوازې؟ زه یم او دا واړه لمسي مې دي او پلار یې مړ دی. ته د یتیمانانو سره یې؟ د یتیمانو ته ناست یم. کاکاجي د خوراک څښاک څه کوئ د کپړو د پیزار؟ یو خو تاله چې څه 5 روپۍ راکړی او بل راکړی او بل راکړی نه نو دا یتیمانان خو ځان له پلار نشته نو څو سره څه کرل ریبل کې؟ دې ځای کې دا بانډار والی دی پاچاګانو او دا کوټه په دې کې ناست یم نو په دې کې به مې ګزاره کوله زمیندارۍ چل به مې کاوه قلبي هغه زه ترې پرېوتم او واړه واړه دي هغسې وخت راوړی نو یو د بل نه په سوال راوړو. دا اوسه پورې په دې دلته خو تمبم ماته نه ښکاري په دې کور باندې چې ته راغلي دي
ستاسو خواله چا تپوس چې د چا کړی تپوس پوښتنې نه چې کاکاجي سره ودرېږو د 2 کالو نه راسې په کټ پروت دی د یتیمانانو سره ودرېږو څوک راغلي دي کاکاجي نه ولې نه راځي زړونه دونه سخت شو څوک نه دي راغلي چې بې پروا خلک دی سرداره ته ووایه یتیمانانو ته ګوره او د خپل ژوند ته ګورې نو څه ژړا راځي څه درد راځي احساس راځي نه راسي نو څه ته ناست یم وړو ته ناست یم ژړا پسې راځي اورې ماشومانو ته چې ګورم خو چې ژړا ته راځي چې یا وږي یا تږي یا ناجوړی نو څه وکړم سوالګاري کوم دی مخلوق ته بچو پلار چې تللی نو ښه درد راغلی کور ته احساس راغلی دی نشوالی راغلی دی نو ستا دا وخت کې څوک نه اوري دلته مخاوریز خلک دا غړ غړ خلک ما خو چې کله به ورک شي دا خپل وخت کې دغو ته ور ډالې که که نه دا خپل وخت کې دغه کتونګو ته ور ډالې که یا څه به وکړو خدای شته الله ته مې ځان سپارلی دی وواړه وچې لمسې مې دي حاجي دا راته ووایه ستا څه غوښتنې شته مطالبې دې شته د حکومت نور چې کوم مخاوریز غټ خلک د هغو نه څه غوښتنې شته کاکاجي د خپل نسو دپاره ځان دپاره هر څه مې پخوا وو خو اوس مې رات شوي دي نه چې پرېوتی یم او ورک شوي دي نه او که پېښوره پورې لونګۍ به مې راوړې او باجوړ له ښاره پورې دا دفترې به چې څخه کېدې باجوړ ته چې ته زه اوس اول سر کې تللی وم بس کاکاجي زما خپرونه سر ته رسي کتونکو ته څه ویل غواړې کتونکو ته څه ویل غواړې تا سره تعاون وکړي که نه ودرېږي ځکه نه یتیمانان دي کور څه نشته که نه څه نشته دغه یوه د غوټاکای دی دلته ډېره ډېره مننه کاکاجي ډېره شکریه عزتمندو کتونکو تاسو ولیده جي یتیمانانو سره یتیمانان د کور کې څوک نشته چې دو سره ودرېږي جي د وخار خان نواب ته ګزارش کوم چې دو سره ودرېږي په دې پروګرام کې به تاسو سره نمبر هم ښکاري جي د دې کاکاجي تاسو فوري دو سره رابطه کوئ ځکه چې دغه ماشومان هم دا یتیمانان دي کور کې د ګټې وټې څوک شته نه وړکي غوندې دماغ لم بیا عزتمندو کتونکو دا عزیز الله دی جي کور کې پلار نشته دی ورسره خورکۍ ده دی بیا بل روډ دی دغه بیا بل روډ دی جي پلار یې وفات شوی کاکاجي په کټ پروت دی جي څوک شته نه دی مشرۍ په چنګې دي عزیز الله څنګه طبیعت یې ښه دی پاپا کله مړ دی ډېر وخت کېږي یو 4-5 کال کېږي 4-5 کال کېږي سبق وی تاسو ویم کې څلورم کې ها دا راته ووایه ستاسو ګزران څنګه کېږي په دې کور کې کپړې خوراک سپلی یو بل لرګی بابا چې ژوندی و هر څه اوس څه کمې راغلی څه نیمګړتیا راغله وایه که نظر ډوډۍ شته یو مینوي کپړې شته ستا سپلی شته عزتمندو کتونکو خپله خپرونه راغونډوم دلته جي عزتمندو کتونکو خپله خپرونه هم دلته راغونډوم دا یتیمانان دي تاسو ما کېښوده فیصله په تاسو په سکرین نمبر ښکاري د دو نو تاسو دو سره فوري رابطه وکړئ باجوړ ارنګې څنګه چې مونږ رالو تاسو هم راتلی شئ د دو سره تاسو په اوږه په اوږه ودرېږئ خپل کور باته ورمان له ورکړئ اجازت په ډېر بخښونکي رب جلاله سپارم